یو ورور پوښتنه کوي ما ته ګراک راغلی زما سره په دکان کې هغه شی نه و نو ما هغه شی د بل څنګ دکاندار څخه واخیستی او دا شی می په ګراک باندې مثلا 100 روپۍ زیات خرڅ کړي ګران می خرڅ کړي نو دا 100 روپۍ ګټه زما دپاره جایز ده که نه په سوال پوه سواست دا اکثره دکانداران دا کار کوي مثلا زه ستا دکان ته درلم ما ته مثلا دا لوډ سپیکر راکړه ستا په دکان کې لوډ سپیکر نشته دا کمپنۍ نو ته څنګه دکان ته ځې د څنګه دکانه څه دا شی په 1000 روپۍ اخلې ما ته په 1500 یا په 1200 راکړې نو دا کس وایي چې ما ته دا کار کول چې د یوه دکانه څخه دا شی راواخمه په 1000 بیا یوه ګراک ته ورکړم په 1200 دا 200 روپۍ ځان ته وګرځوم دا ګټه ما ته جایز ده که نه دا مهمه پوښتنه ده او اکثره دکانداران په اخته دي د دې جواب دا دی زده یې کړئ دلته 2 صورته دي یو صورت دا دی چې ته و د بل دکان ته ورغلې ما تا ته وویل چې دا لوډ سپیکر یا مایک راکړه تا ورته وویل چې زه نه لرم ته څنګه دکان ته ورغلې د څنګه دکان څخه دې رانیوي د هغه سره دې خبره خلاصه کړله هغه ته دې وویل چې دا په څو راکړې هغه درته وویل چې په 1000 یې درکوم تا ویل صحیح ده په 1000 زما سو په 1000 زما سو ژنې را دې نیوي اوس یې ته په 1200 یا په 1500 خرڅوې بلکل صحیح ده ستا شی سو 1000 روپۍ خو تا هغه کس ته ورکړلې یا بیا ورکړې وروسته خو ستا شی سو د هغه سره تا سودا خلاصه کړل ته اوس په 1500 ورکوې په 1200 دا ګټه اخلې دا تا ته جایز ده دا ستا ده دا ګټه یو صورت بیا بل دی یو صورت بیا دا دی دام دکانداران کوي مثلا ته ما ته راغلې چې دا میک راکړه زما سره میک نسته زه دا څنګه دکان ته ورغلم هغه ته وایم چې دا میک راکړه ګراک یې غواړي هغه راته وویل چې واخله دا میک واخله که یې غوښتي په 1000 یې ورکوې په 1200 یې کوې په هر څو چې ورکوې ورکړه قیمت یې درته بیان کړي په 1000 یې ورکوې یا په 1200 ورکوې تا د ده سره ما د ده سره سودا نه وکړله د ده شی دې رامې وړي ګراک ته که ګراک واخیستی که ګراک نه واخیستی بیرته ده ته ور واپس کومه ما په خبره پوه سواست که ګراک واخیستی خو ښه که ګراک نه واخیستی بیرته ده ته ورکوم نو معلومه ده شی د ده دی زما نه دی په دا صورت کې که بیا دا شی ما په هر څو خرڅ کړي هغه پیسې به ټوله و ده ته ورکوم که مې په 1200 خرڅ کړي که مې په 1500 خرڅ کړي ځکه شی د ده دی ما ځان ته نه دی صحیح کړی ما ځان ته نه دی رانیولی د ده شی ور خرڅومه نو پیسې به زه ټول ده ته ورکوم دا بیا جدا خبره ده چې دی اوس ما سره بیا ښېګڼه وکړي ما ته ووایي چې زما شی دې ګران نه خرڅ کړي واخه دا 100 روپۍ ستا انعام یا 100 روپۍ ستا کمیشن بیا صحت لري نو دا 2 صورتونه فرق سره لري که ما شی د ده څخه واخیستی د ځان لپاره بیا زما سو که زما څه ګراک واخیستی هم که نه واخیستی زما په دکان کې پاته دي په دا وخت کې که ما پر ګراک باندې ګران خرڅ کړي ګټه زما ده او که شی د ده دپاره یې خرڅومه نو په هغه صورت کې بیا هغه ګټه او هر څه به ټول ده ته ورکوم ما ته بیا نه ده روا چې هغه پیسې ځان ته وګرځوم